زلمی خلیلزاد کثیفه څېره اخر هم ښکاره کړه. زلمی خلیلزاد داسې خبرې وکړې چې افغانانو غبرګون یې راوپاروه، خو بیا امرالله صالح غاښ ماتونکی جواب زلمی خلیلزاد ته ورکړ. امرالله صالح څه ورته ویلې؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. زلمی خلیلزاد د شخصي ګټو لپاره تل له طالبانو دفاع کړی او د هغوی منافعو لپاره یې افغانان خرڅ کړل. دا ځل یې علني توګه ویلي چې طالبان هیڅ حمله کې لاس نه لري. دغه خبرو یې د افغانانو سخته غوسه راوپاروله، خو امرالله صالح بیا د افغانانو زړونه یخ کړل او داسې نر ځواب یې ورکړ. امرالله صالح د زلمی خلیلزاد د هغه څرګندونو غبرګون کې چې طالبانو وروستیو حملو کې لاس نه لري نوموړي ته خطاب کې ویلې په انکار کولو نشي کولی د کابل او ننګرهار بریدونو کې د عامو خلکو په وینو د طالبانو ککړ لاسونه ووینځي. خلیلزاد ته دغه ځواب د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه ورکړې ده. صالح ویلې د داعش د سویلي اسیا او د خراسان څانګې مشر له موږ سره په بند کې دی، ټول ټکي سره تړلي دي. ته نشي کولی د طالبانو لاسونه د کابل برید کې د خلکو له وینو ووینځې. امرالله صالح ټینګار کړی چې د کابل برید طالبانو ترسره کړی ده. زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې د امریکا د څېړنو پر اساس د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه طالبانو نه بلکې داعش ډلې کړي دي. ملګرو امرالله صالح یو نر او قاطع سیاسیون ده چې تل یې د افغانانو زړونه ګټلي دي او دریځ یې د هیواد په کچه ده او د افغانانو نه د نړۍ په سطحه دفاع کوي. د امرالله صالح مینوال د ویډیو لایک کړئ چې موږ وپوهیږو امرالله صالح سره څومره خلک هم نظره دي. درنو لیدونکو، تاسو که کوم نظر لرئ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو نورو ملګرو سره شریک کړئ او که غواړئ چې ورته تازه خبرونو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.